سلامونه او نیکې هیلې هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې بیا هم اقتصادي فشارونه دي په افغانستان باندې. ډېر خلک بیکاره دي، ډېر خلک د وظیفې په لټه کې دي، ډېر خلک د ژوند یعنې هغه ابتدایي چارې هم نسي پوره کولی. په هرات ولایت کې که تاسو آخري راپور لیدلو سي د تلونیوز هلته خلک خپل فرشونه خرڅوي، خلک خپل دیګو پایه خرڅوي. دغه ټوله په شا اړولي دي او راوړي تر څو دوی ژوندي پاتې سي. خبره اوس په افغانستان کې د ژوندي پاتې کېدلو ده، نور د ژوند کولو خبره پاته ده. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې ولې غریب خلک یوازې خیراتو پورې ناست دي، ولې دوی یو تجارت ته لاس نه اچوي، ولې تجارتونه دوی نسي کولی او ولې دغه فکر د دوی سره نسته. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تیرې شو. د دې دپاره چې موږ پوه سو چې ولې غریب خلک دغه تجارتي پلانونه په ذهن کې نه لري، ولې دوی نسي کولی تجارت وکړي، ولې دوی د بل دپاره د بل د ګټو دپاره کار کوي او د بل یعنې په 100 افغانۍ او 200 افغانۍ د نورو خلکو دپاره ګټ کوي او د هغه خلکو دپاره څو برابره فایده ده، مګر غریب ته بیا هیڅ فایده هم نسته، فقط هغه خپل نس چلوي. نن د دې خبرې د پوهېدلو په خاطر باندې موږ باید اول کې د دوی هغه ساینسي خبره وګورو. ساینسپوهان وایي چې کله هم پر انسان باندې غربت راغللو د هغه آی کیو حدودا 14 سلنه کمیږي، 14 سلنه کمیږي. هغه دغه اولي فشار دی، یعنې که یو څوک ډوپه کېږي او د پیسې هر څه د لاسه ورکوي، دی په دغه اولي فشار کې په دغه اولي کار کې د دې څخه 14% د آی کیو او د هغه د مغز کوم هغه ماشین چې دی چې د حساب کتاب ماشین دی هغه 14 سلنه هغه ضعیفه کېږي او هغه د کاره لویږي. او که دغه بېوزلي او فشار نور هم پر دوی خلکو باندې ډېر سو، دا حتی راځي تر 40 سلنه 40% د دې آی کیو لویږي. او یعنې معنا دا ده چې 40 سلنه د یو انسان آی کیو وولیدله نو تاسو پوه سئ چې د هغه انسان سره نور څه شي شته، هېڅ نشته. یعنې هغه فقط یوازې او یوازې فکر دغه کوي چې دوی به خپل د ماښام ډوډۍ څنګه پیدا کړي. دی چې د نن ځي خپل اولادو مخ ته ځي د خپل اولاد ته څنګه ووایي چې بچیه نن مې ماښام ډوډۍ راوړې ده او نن شپه په ګډه باندې موږ تاسو کټو لرو او موږ نن شپه ډوډۍ جوړه ده. دغه خبره یوازې او یوازې فکر او تشویش په همدغه کې دی. دا د ساینس خبره ده. بله خبره دا ده چې کله هم پر یو انسان باندې غربت راغللو، دا د انسان د مغز ابتدایي کارونه دي چې تاسو ته دلته په زینو باندې زه مثلا تاسو ته رسم کوم. د انسان ابتدایي فکر چې دی هغه په د نس په ابتدایي شیانو باندې دی. د مثال په ډول باندې که تاسو خپل د ماښام ډوډۍ ولرئ، یعنې که تاسو د ماښام ډوډۍ پوره اوسي، ستاسو په کور کې د شپې ډوډۍ مشکل ختم اوسي، د غوړو مشکل ختم اوسي، د شپې د ډوډۍ یو کټو فکر ختم اوسي، نو دلته ستاسو فکر د دغه برخې څخه ختم سوی دی. یعنې ستا مغز نور په دغه برخه باندې کار نه کوي چې دلته په دې باندې تشویش ولرئ چې زه به په دې باندې زه څه وکړم د ماښام دپاره. ستا مغز د نورو کارو دپاره بیکاره کېږي چې دا کارونه څه شي دي، دا د بل سړي کارونه دي، دا ستا کارونه نه دي. یعنې ته ځې دفتر دپاره، دفتر ته ځې کار کوي او دفتر تا ته معاش درکوي. په دغسې وخت کې چې دفتر تا ته معاش درکوي، ته د دفتر د کارو دپاره ښه فکر کوي او د دفتر دپاره ښه ګټه جوړولی سي. تر دې چې ستا مغز فعاله سویه، ستا مغز یعنې که ستا معاش او ستا پیسې ډېرې سوې چې حتی دا د دې مشکل هم څخه بېغمه سوې او د دې مشکل کې هم ته ریاست او مدیریت او لوړه چوکیو ته ورسېدې، نو په دغه وخت کې بیا ستا مغز د دې څخه هم بېکاره سوی دی، ځکه چې ته په کار کې ډېر رسېدلی، ډېر مشکل ته نور نشته. په دفتر کې چې هره ستونزه اوسي هغه په ډېر کم وخت کې حلولی سي. په دغه وخت کې بیا ستا مغز هم د دې څخه بېغمه کېږي، هم د دې بېغمه کېږي. یعنې تاسو د 2 ستونزو څخه چې عمده ستونزې دي هغه مو چلیپا کړي دي او اوس راځئ تاسو په درېیمې خانې باندې دا څه کوئ، په درېیمې خانې باندې تاسو فکر مکمل وکړي. درېیمه خانه چې ده هغه د تجارت او د کاروبار فکر کېږي. یعنې ستا مغز د دې دوه څخه خلاص سوی دی. ستا مغز ځي په بلې موضوع پسې ګرځي. دلته چې ګرځي نو زیاتره دلته په دغه وخت کې مغز په دې باندې فکر کوي چې څنګه یو بل کار شروع کړم چې نور ګټه پیدا کړم، څنګه نور کار پیدا کړم. دا مغز چې دی همدا اوس
دا د یوټیوب سرچ انجن چې دی دا ګوګل سرچ انجن چې دی دغه ټوله الګاریتمي سیستم چې دی دا د انسان د مغز څخه اخیستل شوی دی. که تاسو یو ورځ کې یعنی خپل دغه ابتدایي مرحله چې ده د ابتدایي زینې څخه که تاسو دغه ابتدایي زینه ختم وسي یعنی دا مشکل حل وسي تاسو دویم زینه ختم وسي تاسو په درېیمې زینې کې که تاسو ووسئ یعنی یو ورځ کې خپل د مغز څخه پوښتنه وکړئ نور نه د ګوګل څخه ولاړ شئ نه د یوټیوب څخه ولاړ شئ نه بل څخه ولاړ شئ نه استاد څخه ولاړ شئ د هیچ چا څخه پوښتنه وکړه خپل د مغز څخه پوښتنه وکړه ورته مغز صاحب زه څنګه سرمایه‌دار شم څنګه خپل د ماښام ډوډۍ پیدا کړم څنګه ولاړ شم یو کار شروع کړم چې نور د خلکو ته لاس مې غځول نه وسي او خلک راسي ماته کار وکړي او زه یو بس بېغمه اوسم او ولاړ شم کاروبار شروع کړم خپل ژوند وکړم او نور خلک ماته کار وکړي او ګټې ماته راسي دغه پوښتنه خپل د مغز څخه وکړه ستا مغز 100% همدغه تا ته راوړي یعنی عین لکه د یوټیوب کې چې کله هم ته داسې ګورې ویډیوګانې ګورې چې مثلا د موسیقي وسي یوټیوب تا ته ټول هغه عمومي صفحه دي ټول په موسیقي ډکېږي او که ته غواړې چې ښه ډانسونه وسي یوټیوب هغه ستا عمومي صفحه چې دی ټول په ډانسونو ډکېږي او که ته غواړې سیاسي وسي یوټیوب ستا ټول عمومي صفحه چې ده هغه پر ډانسونو په سیاسي موضوعاتو باندې ډکېږي دا د الګاریتمي سیستم دی تا مغز عین همدغسې کار کوي د مثال په ډول باندې که ته یو هفته یوه اونۍ تاسو مبتذله فلمونه وګورئ ستا مغز دوامداره په هماغه مبتذل فلمو باندې کار کوي چې دا ویډیو دې وکتل ته به ماښام به پروت اوسې ستا مغز به تا ته وایي چې بله ورځ کې به دا شی وګوره بله ویډیو داسې وګوره یعنې ستا مغز فکر کوي چې ستا کار همدغه په همدغه باندې ګیر دی نو ستا مغز وایي چې زه دا کار وکړه او که ته اوس وغواړې چې تجارت وکړې که دغه یو ابتدایي کار هم تا شروع کړو ستا مغز دومره کار کوي یعنې ستا مغز تا ته وایي چې ځه دا بل مرحله بیا داسې کېږي دا بل مرحله بیا داسې کېږي یعنې زیاتره خلک وایي زما سره معجزه سوې ده یعنې ویل ما فکر نه کولو چې داسې کار ووځي ویل ما سره معجزه وسه دا معجزه نه ده دا ستا مغز همدغسې انکشافي سیستم یې همدغسې جوړ دی خدایي همدغسې جوړ دی دا یو الهي تحفه دی د هر انسان دپاره چې کله هم ته حرکت کوي دی تا ته لارې چارې ښیي چې داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه یعنې دغه ټولې لارې چارې نه به ګوګل ته وښیي نه به فیسبوک ته وښیي نه به یوټیوب ته وښیي نه به یو بل استاد درته وښیي مګر ستا مغز تا ته بهترین لاره ښیي نو دا په درېیم قدم کې سته که ستاسو دغه دوه قدمونه خلاص دی درېیم قدم کې یاست نو تاسو بهترین کار کولی شئ تاسو کولی شئ چې د یو نوي کار فکر وکړئ او د یو نوي کار شروع وکړئ څلورم قدم کې چې دی دا ډېر عمده قدم دی چې کله دې هم یو پانګونې ته فکر وکړلو څلورم قدم کې فکر تا ته اجازه درکوي یعنې مغز تا ته اجازه راکوي وایي ورځه عمل په وکړه ورځه عمل په وکړه د مثال په ډول باندې زه د شلمبو د مستو یو واړه کارخانه جوړوم ما فکر وهلی دی چې یو دیګ ورته پکار دی د شیدې چې دي د فلانکي او فلانکي کلي څخه ورته زه راوړم دلته دوکان نیستم او دا داسې کوم دا داسې کوم دا هر څه چې پوره سوه په څلورم قدم کې ستا مغز ته وایي چې حرکت به وکړه یعنې څلورم قدم ته چې ته ورسېدي بس حرکت به وکړه چې حرکت دې وکړو صحیح ده چې په اول ورځ کې به ته ناکامه سي ته به تاواني سي ته به لږ تر فشار لاندې سي بیخي چرت لا مه وه فکر هم مه وه ځکه چې ستا سره به دومره پیسې ووسي هغه اقتصادي بله ویډیو چې مې بله شپه تاسو ته وویله په هغه کې د کاروبار ابتدایي شروع په هکله باندې ډېر ښه معلومات مې تاسو ته وړاندې کړي دي یعنې تاسو مغز به تاسو ته ووایي چې زه دلته که ته تاواني سوې تشویش مه کوه مخته ځه مخته ځه مخته ځه نو دا په همدغه ډول باندې تاسو کولی شئ چې د همدغه ناخوالو او بدبختیو څخه ځان وباسئ ښه دا خو اوس و د سرمایهدارې طبقې دپاره یو مشوره اوس غریب سره کوم د ځان د دغه بدبختیو څخه وژغوري غریب دپاره زما مشوره څه شی ده غریب دپاره زیاتره خپل ملګرو ته وایم چې کار نه لري چې په کور کې ناست دی ولاړ شه یو کمپني ته ووایه دا کمپني ده د څه شي کمپني ده دا مثلا د نشابجاتو کمپني ده د انرژیو کمپني ده دغه د انرژیو کمپني مالک سره ولاړ شه ورته کښېنه ورته وایه زه دغسې یو اقتصادي طرحه لرم زه دغسې مثلا د مارکیټینګ طرحه لرم زه دغسې په ګرافیک کې پوه یم چې داسې ډیزاینونه درته جوړولی سم دغه کارونه زه تاسو کوم ورته زه 3 میاشتې تر وړیا کار کوم وړیا کار کوم که زما کار دې خوښ سو او زما هلې ځلې دې خوښ سوې زه تا سره راځم کار کوم خو بیا وروسته ته زما د 3 میاشتې کار
پیسې چې دي هغه به وروسته راکړه. یعنې زه دغه 3 میاشتې که ستا خوښ نه شو زه بیرته راځم خو په کور باندې و دا 3 میاشتې تا ته وړیا کار کوم. ګوره په دغه 3 میاشتې چې ته ځې هلته وړیا کار کوي ستا د نس ډوډۍ خو به پیدا کېږي. ستا د نس ډوډۍ چې پیدا سوه زه تر هغه داسې پورې ادې حقل دغه کمپني مالک به هم دومره نازوان نه اوسي چې تا ته به 1000-2000 افغانۍ به هم دغه ستا د جیب خرڅ ته درنه کړي درکوي یې. ته فقط چې په کور کې ناست یې ولاړ شه یو کار شروع کړه. یو کس ته ووایه ورته مفت درته کار کوم وروره ورته مفت غسې راځم دلته په دغه دکان کې د سره کښېنم ورته زه تجربه دا کار لرم زه تاته مرزاهي هم کوم زه تاته بازاریابي هم کوم زه تاته ګرافیک هم جوړوم زه تاته مارکیټینګ هم کوم زه تاته لوګو هم جوړوم زه تاته مشتري هم پیدا کوم دغه ټول کارونه زه کوم فقط ماته یو چانس راکړه او د پیسو په دخل باندې د کار نه لرم او پر ما باندې فقط دومره اعتبار وکړه چې زه په دغه دکان کې زه تا لپاره کار کوم او 3 میاشتې بعد 2 میاشتې بعد چې زما په کار باندې ته پوه شې چې زما کار صحیح دی دقیقه دی او ته ماته ضرورت لري په هماغه ورځ کې ماته معاش شروع کړه او ته پوهېږې ستا وجدان زه نور تا ته هېڅ نه وایم فقط ماته دومره اجازه راکړه. دا د غریب دپاره بهترینه مشوره ده چې بېکاره ناست یې ولاړ شه ځان ته کار پیدا کړه مفت کار وکړه د دې دپاره چې ته وسې کړی دغه خپل حرکت پیدا کړي او د خلکو اعتبار پیدا کړي. یعنې د خلکو اعتبار چې پیدا کړي چې کله هم ته ځې په یو دکان کې یو کمپنۍ کې یو ځای کې ته کار شروع کوي هلته خلک ځې راځي ته د هغه خلکو سره ارتباطات جوړولی سې ته د نورو خلکو سره سلام دعا جوړولی سې. تا مغز چې په کور کې ناست دی په دې باندې فکر کوي چې زه څه وکړم د دې څخه ستا مغز خلاصېږي یعنې تا کار پیدا کړی ته کار کوي یعنې ستا مغز تا ته نور مشورې درکوي چې اوس خو دا کار دې وکړې ته ورځه دا کار وکړه دا خلاقیت دی دا کار وکړه دا خلاقیت دی. یو میاشت چې دې ورسره تېر کړه دا ورکې ورته وایه ورته حاجي صاحب یو انټرنیټ هم فعاله کړه چې موږ په فیسبوک کې تا ته مارکیټینګ وکړو دا وکړو انټرنیټ په فعاله کړه چې فعاله دې کړو د حاجي صاحب په انټرنیټ باندې یوټیوب ته راځه یوټیوب کې کورسونه وګوره د مارکیټینګ کورس وګوره د کوم کمپنۍ کې چې کوم کار کوي د خپل کمپنۍ د خپل کار په مرتبط باندې د چټ جی پی ټي څخه پوښتنه وکړه چې څرنګه باید زه دا خپل کار وکړم چې زه مخ ته ولاړ شم او په دې کمپنۍ کې زه مخ ته ولاړ شم او زه هلته ځان ته ځای پیدا کړم. چټ جی پی ټي په وړیا ډول باندې تا ته مشورې درکوي د ګوګل جیمنای تا ته وړیا ډول باندې مشورې درکوي د ایلان ماسک ګروپ چې دی هغه تا ته په وړیا ډول مشورې درکوي. یوټیوب ډک دی د ویډیوګانو د مشورو بس فقط دغه حرکت وکړه په کور کې مه کښېنه ورځه ځان ورک کړه د کوره څخه یو ځای کې مفت کار وکړه خو په کور کې مه کښېنه ځکه چې د کور ناسته چې ده د مغز زوال دی ته پر تا باندې فشار راځي په تا باندې په کور کې تا ته توهین ورټول کېږي او ته دغه خپل هغه ابتدایي ژوند څخه هم بیزاره کېږي او رواني تکلیف در پیدا کېږي دا کوم سته معلومات چې ستا په مغز کې دا هم درڅخه ځي هغه هم پر تا باندې نور باور نه کوي که هغه وګوره که پیسې دي که علم دي که هر شی دی که تا ورته احترام ونه کړو هغه هم تا ته احترام نه کوي هغه هم درڅخه ځي. نو په همدې خاطر باندې زه تا ته دغه مشوره درکوم که په کور کې ناست دی ولاړ شه ورځه یو ځای مفت کار وکړه یو میاشت 2 میاشت 3 میاشت یو کال بیخي وړیا کار وکړه هغه چې په کور باندې ناست دی ورځه حرکت وکړه د ورځې دخوا سهار چې د کوره هم وځي همدغه تا ته ورزش چې ستا روحي حالت سمیږي او هلته د خلکو سره ارتباطات دې سمیږي او دا به ستا په ژوند کې مثبت اثر ولري. دا و د نن ورځې ویډیو هیلهمند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسي تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې. سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.